وای لر او بر کې لیونۍ چیغه پکار ده د پښتون د بیدارۍ چیغه پکار ده چې راویښ کړي پښتانه د مرګ له خوبه اسرافیله د شپېلۍ چیغه پکار ده د ټوپک نه د قلم او کتابونو یوه ښکلې مکتبۍ چیغه پکار ده چې افغان ته حوصله او جذبه ورکړي د اتلې ملالۍ چیغه پکار ده د جنګونو نفرتونو څخه پاکه بس همدغه ګلالۍ چیغه پکار ده چې پښتون د حق غوښتلو ته تیار کړي هو منم د ازادۍ چیغه پکار ده خراسه ورته ګوره پښتانه ټول را سره دي ولاړ دي په سیالۍ ځوانان زاړه ټول را سره دي ټولۍ د پښتنو دي په سیالۍ سره راوځي حاضر دي په میدان ځوانان زاړه ټول را سره دي خوشحاله او احمدشاه فکري بیا راوړي دنیا ته په دې درانه کاروان کې خو درانه ټول را سره دي ګردش د دنیا ګوره هر بچی نن حقوق غواړي په ښه پښتنه مینه نظریه ټول را سره دي بدرنګه بدضمیره د پښتون ملت قاتله قدم په قدم ننګ دی لوی واړه ټول را سره دي درویشه ترانې د لرو برو ویل کیږي ځوانان مضبوط لکه د غره ټول را سره دي زموږ په سر چې وخت زورور پیدا کولو نو بیا خو به د یو په مخ کې نر پیدا کولو کوم ښار کې چې د مخ د تندي تور لاسونه تش دي ما داسې سپیره ښار کې بختور پیدا کولو منکر دی زماکان چیرته باچا ورته پیدا که کافر ته به د څنګه پیغمبر پیدا کولو حیران یم چې وکیل به زما کوم یو جرم ښایي بس دا چې ما سرتورې ته څادر پیدا کولو راځه خبره خلاصه شوه د دواړو کار پې کېږي ما دار پیدا کولو او تا سر پیدا کولو مالکه تا نظار خو نور څوک نه په دنیا کې زما بچه د ما کره نهر پیدا کولو اسمان چغې وهلې سپوږمۍ سره وه ستوري تور و بیګا جوړې الا یو بل منظر پیدا کولو الله تعالی جل جلاله دې وکړي چې ستاسو د ټولو لر او بر پښتنو افغانانو به د خوښې وړ ګرځېدلی وي ماشه خالد وطنیار په خپلو نیکو دعاګانو کې یاد ساتئ وسلام